راتلونکي اگست کې د شپږیزې لیګ پیلوي. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د روان کال د اگست میاشتې تر پایه به د شپږیزې کرکټ لیګ شپږم پړاو لوبې به د کابل په نړیوال لوبغاړي کې پیل شي. د شپږیزې کرکټ لیګ شپږم پړاو به هم د تیر په څیر د کابل بازان، سپین غر زمریان، مس عینک اتلان، بند امیر خماران، بس ساتونکي او د امون هنګان ترمنځ په کابل نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ کمیټې غړی لطف الله ستانکزی وایي د سپین غر زمریانو د ملکیت امتیاز له مسلم یار ګروپ، د مس عینک اتلانو له وزیرزی ګروپ، بند امیر خمارانو له پاراګان سوداګریز ګروپ، د بس ساتونکو له عارف عظیم کمپنی لیمیټډ او د امون هنګانو د ملکیت امتیاز له المسافي نړیوال سوداګریز شرکت سره دی. دی وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ورځ به دغه لیګ پرانیستل شي. هڅه کیږي چې د شپږیزې شپږم پړاو د روان کال په اګست میاشت کې ترسره شي، ځکه په پام کې د دغه لیګ پرانیسته د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې په ورځ وشي. څو دوه خوښۍ په یوه ورځ ولمانځو او هیوادوال به خپل کادرونه او لوبغاړي پکې له نږدې ویني. د ستانکزی په خبره ټولې لوبډلې د مالکینو له لوري اخیستل شوي دي او د بند امیر پخوانی مالک هم خپله لوبډله اخیستې او د کابل لوبډلې لپاره دوه کمپنیو د امتیاز ترلاسه کولو لیوالتیا ښودلې ده. نوموړي د دې لیګ موخه د افغان کرکټ په ډګر کې د پټو وړتیا وموندل، د کرکټ پیاوړتیا او سوداګریزې سیالۍ وښودل. تیر کال د شپږیزې لیګ سیالۍ ترسره نه شوې او په عرب سیالۍ ترسره شوې چې اتلولي APL متحده اماراتو کې بلخ لوبډلې وګټله. د شپږیزې لیګ د پنځم پړاو اتلولي د راشد خان لوبډلې بند امیر ګټلی و. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.